قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. یقینا اسمون ته د تو د مخ ګرځېدل او ړدل میژ ویني نو میژ به تا خامخا د هغې قبلې په طرف وګرځوي چې ته یې خوښوې نو خپل مخ د مسجد الحرام کعبې په طرف وګرځوه او تاسو چې په هر ځای کې یې نو خپل مخینه د هغه په طرف وګرځوئ او بېشکه هغه کسان چې هغوی ته کتاب ورکول شوی دی هغوی خامخا پوهېږي چې یقینا دا د قبلې بدلول د دوی د رب له طرفه حق دی او الله تعالی د هغه څه نه چې دوی یې کوي کله هم غافله نه دی. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او یقینا کته هغه کسانو ته چې ورته کتاب ورکول شوی دی هره نقشه هر قسم دلیل وروړي بیا به هم هغوی د تو قبلې تابع نشي او ته هم د هغوی د قبلې تابع کېدونکی نه یې او د دې بعضې د بعض نور د قبلې تابع کېدونکي نه دي او یقینا د دې نه پس چې تو ته علم راغی که چېرې ته د هغې د خواهشات تابع شوې نو یقینا ته به په دغه وخت کښې د ظالمانو نه یې. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هغه کسان چې موږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی د محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن داسې پیژني لکه چې دوی خپل زامن پیژني او یقینا له دوی نه یوه ډله لازما حق پټوي حال دا چې دوی پوهېږي